د نورستان والي په لاسونو په لټن ګلچخیلو سیمه کې د یو BHC بنسټیز روغتیایي مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. یا د روغتیایي مرکز چې د احاطې دیوال سربیره 8 خونې او نور لوازم پکې شامل دي د یونیسټار ادارې له لوري د شاوخوا 28 میلیونه افغانیو په ارزښت په 1.5 جریبه مځکه کې جوړیږي چې چارې به یې په یو کال کې دننه بشپړې شي. نن د کولټن درې ته راغلي یو کلینیک افتتاح که او په ده باندې به کار شروع کېږي انشاءالله. بس دغسې راغلي یو انشاءالله ولسونو ته د نورستان موږ اطمینان ډاډ ورکړو چې موږ دوی سره همکار یو. بل لور ته د سیمې ځایي اوسېدونکو یې په جوړېدو خوښي وښوده او وایي چې له دې سره به یې روغتیایي ستونزې هوارې شي. د کلینیک بنسټ کېښودل موږ دپاره یو لوی اهمیت لري. اهمیت دا د خلکو د تا د معلوم ده 10 کیلو 20 کیلومتره فاصله کې خلک پاتې ده او د دوی ټول ستونزه دننه په خپله منطقه کې حل کېږي او دا بېوزله خلکو دپاره دا یو لوی الله تعالی نعمت ده او خلک دپاره یو بریا کامیابي برخه راغی. نو تقریبا 1.5 زر پورې خلکو مشکلات به رفع شي انشاءالله. پخواني کوم کلینیک چې و هغه موږ نه تقریبا یو 4 کیلومتره لاندې و نو مغه ساحې ته خلکو ورتګ ډېر مشکلات و نو په دې خاطر باندې مغه ځای تعین شو. د یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې یاده سیمه روغتیایي مرکز نه درلود چې خپل ناروغان لرو پرتو سیمو ته د درملنې لپاره انتقالول.